नारे तकबीर पाकिस्तान गुवाहाटी लोए जरगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو طارق مشال یم او تاسو ګورئ بیټک ټي وي ګرانو مینوالو دا وخت په ګوهاټي سیرای کې ولاړ یو دا کومه چې نن دلته د ګوهاټي امن ویلفیر لوی جرګې یو دستور را جوړه شوې ده یو غونډه را جوړه شوې ده په دې غونډه کې موږ سره زموږ د ګوهاټي سیرای ډیر ګرانو خاګه مشران دي دا غونډه د سباره کې جوړه شوې ده د دې ارازو مقاصد څه دي د باره کې به موږ د دې جرګې چې کوم غړي دي او دا غي سره موږ په دې باره کې باقاعده غي نه تاسو کو وای سره به خبرې ترې کو خو د نن دستوري چې کوم ایجنډا هغه دار چې د دې امن جرګې چې کوم غړي دي دا غینن حلب برداري ده او په دې حلب برداري کې موږ سره د زمونږ د پښتو ژبې د ډرامې یو ډیر لوی نوم سید سردار بادشاہ چې کوم په سلیم باندې دا یو کریکټر او هغه تاسو لیدلې وي او تاسو ډیر زیات په سکرین باندې لیدلې هم وي هغه هم دی دستوري تر خپل تشریف راوړل دي هغه دستوري نن هغه چیف ګیسټ دي هغه سره هم خبره کو نور چې کوم د دې دستوري د دې غونډې مشران دي ملګری دي د کلیواله دي هغه سره هم د دې اکلمانه خبره کو موږ سره اوسئ موږ ان شاء الله تاسو سره یو ملګری خپل تاثرات شیر کوو بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کومه تقریبا شو د کومه ګوهاټي لوی جرګه افتتاح شو دا هغه په کله زدمره ویل غواړم چې دا یو ډیر عظیم قدم دی دا زموږ د دین یو اهم ستن ده دا زموږ د پښتون کلچر چې کوم دی یو اهم ستن ده او جرګه چې کوم دا هغه زموږ معاشره کې زموږ اسلامي معاشره کې زموږ پښتنو معاشره کې مشاورت ناستا پاستا د یو بل خبرې دی بل د حالاتو نظام به خبره ساتل دا ډېر اهمیت لري او زه ډېر زیات خوشاله شوم چې دلته چې کومه لوی جرګه جوړه شول نو یو خدای چې د کې معماران قوم علماء کرام هم پکې دي ټیچرز پکې دي اعلی تعلیم یافته خلک پکې دي او د نه علاوه د تنظیمونو چې کوم د مشران دي هغه دي پکې سوشل ورکر دي پکې صحافیان دي پکې د ټولو راهنمایي کې شامل ده بس دغه خاص مې ان شاء الله کې خیر چې دا لوی جرګه دا په ټول صوبې باندې خوريږي جی ګران مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وی چې په ګواټي کې په امن ویلفیر یو لوی جرګې په نوم باندې یو دستور را جوړ شوی و دغه دستوري موږ سره چې کوم حلبرداري و هغه تقریبا سر ته ورسېده په دا وخت موږ سره د دې جرګې چې کوم ستر سیکرټر دی جنرال سیکرټري دی جناب کلیم الله صاحب ولاړ دی کلیم الله صاحب تاسو ته یو جان مننه کوم خپل قیمتي وخت راکو خو تاسو کوم د امن په نوم باندې یو جرګه را جوړ کړی شوی ده د دې ارازو مقاصد سری د سره لپاره جوړه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم طارق مشال او تاسو د ټیم ډیره مهرباني ډیره مننه چونکه جرګې خو چې دینو د پښتنو یو درون لفظ دی پټکې جرګه او زمونږ د جرګې نوم دی امن لوی جرګه نو دا په کلو کې چې دینو خو مطلب جرګې موجود دي او دا ګواټي داسې ایریا ده چې دا د سلور یونین کونسل جنکشن دی نو موږ دا ضرورت محسوس کړ چې دا مضافات دي په دې کې سلیم خان دی په دې کې چکنوده ده په دې کې مانيري بالا ده او په دې کې ثوابي مانيري ده د دې مشرانو سره چې موږ مشاورت وشو او په هغه کې تقریبا 60 ایگزیکټیو ممبرز چې هغه موږ واغستل او ټول چې په دې باندې مشاورت وکړو چې د دې علاقې او د دې کلی سو مسایل هغه متفقه تور باندې هغه حل کوو د دې دوه سایډ دي یو اصلاحي کونسل دی او بل ویلفیر کونسل دی نو اصلاحي کونسل کې الحمدلله موږ سره ټول چې ډېر خولي مشران چې هغه موږ اصلاحي سایډ ته ورکړي دي چې څنګه داسې په کلو کې روغي کیږي سم مسایل راشي د ماشومان سم مسالې راشي هغه حل کولو لپاره اصلاحي سایډ مشران بچره په هغه باندې کار کوي او چې کوم مطلب ویلفیر سایډ دی پلاهي سایډ دی هغه کې موږ سره د نوجوانان دي او دغه په شابه باندې موږ سره چې نو مشران ولاړ دي نو دغه پلاهي سایډ ار سړی چې پروژه راځي نو هغه کې زکات او کاږي خیرات کوي نو دې کې موږ سره تقریبا د دې علاقې چاپرچل واړه تنظیمونه چې هغه د خیر خېګړې کار کوي نو هغه هم چې د هغه مرسته موږ سره
شامل ده او دا موږ یو ګرینډ یو غټ پلیټ فارم جوړ کو چې هر موږ دا واړه تنظیمونه دا جرګې دا ټول چې د یو تنظیم کې زم کو او چې دینو مطلب دا پرمختګ باندې چې دا ډیره مهرباني او الله دې وکړي چې تاسو دغه چې کوم راز او مقاصد دي د خپل ایریا لپاره خپل کلی کور لپاره زمونږ د پښتنو ورونو لپاره دا ډیر یو ښه مثبت یو ښه کردار ادا کړي دا به زمونږ لپاره د ټولو پښتنو لپاره ډیره خوشاله خبره وي. جی ګرانو کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته وی دا جرګه را جوړه شوې دا موږ سره د جرګې چې کوم ستر سکرټر او هغه په دې حواله سره خبرې وکړي دا موږ سره د ګوهاټي زمونږ د ګوهاټي سیمې ډیر یو تکړه زمونږ ډیر خوږ مشر د پاکستان پیپل پارټي یو ډیر ښه کارکون جناب ګور انقلابي سه ولر دی ګور سه به تاسو جان مننه کوو په خراغلی راته وایو دا جرګه چې څنګه تاسو ولې دا پروګرام دستور روانه ده یا وشو دی باره کې چې څومره مشران دي هغه باره کې خبرې هم کړي او کوي هم خو تاسو چې خپل تاثیرات دي د دې جرګې باره کې تاسو څه ویل غواړئ چې دا آیا د دې علاقې لپاره د دې چې کوم سوچته یا خیال لري هغه باره کې تاسو ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه وړاندې خو زه د دې جرګې چې څومره منتظمین دي خاص کر سید سلطان چې هغه دې کې ډېر اهم رول ادا کوي هغه ته مبارکباد ورکوم او خراجي تحسین پیش کوم په موجوده چې کم د انتهایی مشکل دور دی ګران دور دی معاشي او اقتصادي بدحالي ده بیروزګاری ده او د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي نو په هغې کې داسې غونډه جرګه راغونډول د مشرانو جوړول او د خلکو د عوامو د مظلومو عوامو خاص کر او د بیکسو د لاچارو ولس د پاره د هغې د خدمت ته غاړه کېښودل په دې دور کې زما په خیال د ټولو نه لوی جهاد دی او په دې جهاد زه تاسو ټولو ته مبارکباد درکوم. ډېره مننه او تاسو ته تاسو خو مطلب دی کې زیاتره سماجی ملګری دی کې سیاسي ملګری دی کې تاسو به خپل طرف نه ان شاء الله تاسو وسو راز کردار ادا کوي تاسو ایگزیکټیو ممبرز کې هم یې نو د مشره کې داسې زمونږ چې کوم مسایل دي زیاتره منشیات مبارک زمونږ چې کوم مشران دی هغه کوشش کوي چې لکه داسې قسمه مسالې حل کړي نو تاسو په دغه اړه باندې سره تعاون کولی شئ. زما په خیال مونږ خو چې څومره کتا سو کتلی نو مونږ او امیر نواب دي خاص کر د ځوانانو د پاره دینه مخکې ډېر خرول پلی کړی دی بغیر د صدقه او زده برمانه راي د جرګې غړې مې په یو دغه باندې نو هغه یو اصلاحي جرګه ده نو ان شاء الله په دې کې چې زمونږ سمرم کې دي چې موږ خپل بھرپور رول ادا کوو. زمونږ د دې علاقې د پاره مونږه چې کوم دا ګواټي ویل پر لوی جرګه جوړه کړې ده د دې بنیادی مقصد د خلکو خیر ښېګړه ده د دې مقصد په علاقې کې د امن د کار د سکولونو د علاج معالجې د بعض ادارو سره د بعض معاملاتو د طے کولو د پاره دا خالصتاً یو غیر سیاسي یو غیر نسلی یو غیر لسانی جرګه ده او مونږه د الله نه دا امید ساتو او د دې ټولو مرګرو باندې زمونږ دا یو امید دی او دا یو باور ده چې ان شاء الله دی به د دې کلی علاقې او د دې یو خو بهترین مقاصدو د پاره به د خپل حالي ځلې کوي او د خپل طاقت چې کم دی هغه په دې کې استعمالي.